حق پرست علماء ختمیږي او جهال دا به د خلکو قیادت او مشري کوي بیا به غاټ پټکې والی او دومره د جهالت خبرې به کوي چې دا جهالت سے انتها به نه خلک وایي وا وا غټ مفتي صاحب او شي وایي هغه به د موضوع جاهل وي دا د جهالت خبرې نه دا د عقل خبرې دي یو پکې لګیا دی پلانې چې و پلانې بزرگ صاحب هغه په 24 घंटे کې 360 کرت قرآن ختم کاو دا عقل نه دا اوس که چېرته بازار کې عقل بېلاوېدلی که نه موږ به چنده کړي وو دله به موږ عقل اخیستلی وي په 24 घंटे کې 360 کرت ختم د قرآن او بیا څه وایي یاره جي وایي دا کرامت دی دا کرامت دی سوشل میډیا تاسو ګورئ که نه دا کرامت دی جي وایي الازنې پکې لدام پکې وایي دا څه ویمه دې دپاره چې دا بعضې خلک وسوځم ای ظالمه ځان سوځي موږ به څه وسوځي ته خو ځان سوځي دروغ وی غټ کذاب او دجالی او ای زبل سوځم وی ځان سوځي تاسو نه تاسو کوم دا کرامتي کرامت هغه ته وي چې کوم د نبی خلافي دا خلک په دې نه پوهیږي چې کرامت دا د نبی او د شریعت خلاف کېدلی شي نبی صلی الله علیه وسلم خود عمر فرمایلی لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3 هغه سړی ډوله په قرآن پوهیږي نه چې کم 3 ورځو نه کم قرآن ختم کی او دی په 24 घंटे کې 360 کرت قرآن ختموي دا کرامت کېدلی شي لږ عقل خو یې درته ځان کې راوله که نه چې کرامت د شریعت خلاف څنګه کېدلی شي ټیک دا کرامت انکار چا کړی دی کرامت خو د اهل سنت والجماعت عقیده ده لیکن د شریعت خلاف کرامت نشي کېدلی لکه هغه یو پیر صاحب و چېرته په یو علاقه کې و نو یو رشته دار یې و او دغه صحیح واقع ده ویل هغه ویل چې ما به ږیره خرولم خو عقیده مې صحیح وه نو ویل زما تره ونتي و پیر وویل زه ورغلم ویل اوس جمع تیاره ده دا راونوت مانځه ته ویل ما ورته چې دا ولې مانځه ته راونوت ویل چې هغه په دې ټیم کې کعبې ته ځي دې ټیم کې هغه کعبې ته مانځلی ځي ویل ما چې ښه ویل زه یې څه ورنوتم ما مریدانو خو نه پرېښودم خو په زور ورنوتم چې راته ویل چې زه ورغلم اوس دې چرک ته ناست دی ما چې ښه کعبه ده ته چې کعبې له ځې هغه دا چرک خو یو مونځ نه کې ټکې مونځ نه کې دا کرامت دی کرامت د شریعت خلاف نشي کېدلی ګورې دا خلک پرې پوهېږي نه 360 کرت قرآن ختمول دا سراسر د شریعت خلاف دی چې په ورځ کې څو ختموي او دوی ختمولی شي دغه جهال خلک بیا خلک خپل مشران وګرځي او یو پکې لالګیا دی دومره ګستاخ دومره بېادبه قسم په الله زه حیران شوم چې داسې جرأتمند په ګستاخۍ د الله کې ما چاته په ژوند کې نه ولیدلی چې دی په بورډ نقشه جوړوي وایي دا یارش دی او دا کرسي ده او دې ځای کې الله شو دې ځای کې الله شو تاله حیا نه درځي تاله شرم نه درځي بې حیا او بې شرمه تر الله په ذات کې اوس خبرې کې بدا عقیده خو موږ ته قرآن ښودلی و چې الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات په عرش باندې برابر شوی دی نور پکې څه کار لري ته ستا کار سره تا ته دا چا ښودلی دي تا په خوب کې لیدلی دي یا بر اسمانونو ته ختلی چې عرش دایرې شکل والا دی کرسی دایرې شکل والا ده اسمان فلان دی فلان دی ته بر ختلی ساینسدانان اوس د دې نکای ساینسدانان لا دا مونې نه وایي اسمان شته سری بودنه بر هوا ده او دې پکې راولګي د پکې بغیر د سیبه د ټیکنالوژي او سره ساینس باندې پوهېږي نه وایي یار به عرش مدایرې شکل والا دی فلان دی فلان دی وغیره و داسې جهالو څه سړی څه وکړي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق په جهال خپل مشران وګرځي فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا دیو به تپوس کېدلی شي لا علمۍ کې به جواب ورکوي په خپله ګمراه نورم ګمراه د فلاسفو د یونان د مناطقو د یونان دای خبرې به نقل کوي د میبزي او د هدایت الحکمت والا د هغې خبرې به نقل کوي او کتاب و سنت په پرد کوي چې عرش داسې دی او فلان داسې دی او فلان